السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو قدرمنو دوستانو، ستړي مشئ، وختونه مو په خیر. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې به مو پر تن وي. د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سل مبارک خویونه پر لارې باندې به یې په ارامي او عزت تګ کاوه. د تګ په وخت کې قدمونه پر مځکه نه کښول، نظر یې ښکته اچاوه او مخې ته یې کتل. هر څوک چې به یې لیده سلام به یې وراچاوه او چا د ده تر مخه سلام نه دی وراچولی. کله چې به یې چا ته لاس په لاس کې ورکړی، ژر به یې د هغه لاس نه خوښی کاوه. د خلکو سره یې داسې ژوند کاوه چې هر چا به فکر کاوه چې د هغه حضرت هغه نږدې ملګری دی. هیچا ته به یې د سترګو تر بیخو نه کتل او مخامخ به یې ورته کتل. هیچا ته به یې برګ برګ نه کتل چې کله به یې اشاره کوله په لاس به یې اشاره کوله، نه په وریځو او سترګو. اوږد مهال یې پټه خوله سکوت درلود، د اړتیا پرته یې خبره نه کول. هر کله چې به یې د چا سره خبرې کولې، د هغه خبرو ته یې ډېر غوږ نیوی. د هر چا سره چې به یې خبرې کولې، په بشپړ ډول به یې سینه ورګرځوله او مخامخ به ورته کېنستی. د هر چا سره چې به کېنستی، تر څو چې هغه به د ولاړېدو اراده نه وکړي، هغه حضرت صلی الله علیه وسلم نه ولاړېدی. د خدای جل جلاله د یادولو پرته نه په مجلس کې کېنستی او نه ځینې ولاړ سوی دی. مجلس ته د داخلېدو په وخت کې د مجلس په اخر او دروازې ته نږدې کېنستی، نه د مجلس په منځ کې. یعنې نه د مجلس په منځ کې کېنستی او نه په هغه ځای کې کېنستی چې هغه ځای د مشرانو وي، بلکې د دروازې خواته کېنستی. په مجلس کې به یې ځان ته ځای نه ځانګړی کوه او منع یې ځینې کوله. هیڅکله یې د خلکو په حضور کې تکیه نه کوله. اکثره ناست یې مخ پر قبله وي. که به د ده په مخ کې د ده ناخوښه کار پیښ سو، ده به نادیده نیوی، یعنې هغه به یې په ځان نه پوه کاوه خو منع کاوه به یې. که به د چا څخه خطا صادره سوه، هغه یې نه نقلوله. د چا څخه یې په خبرو کې غچ نه اخیستی. هیڅکله یې د چا سره جنګ او جګړې نه کولې. هیڅکله یې د چا خبرې نه پرې کولې، مګر که یې لغو او باطل حرف نه وی ویلی. د سوال جواب یې څو ځله تکرار کوئ تر څو په جواب کې اورېدونکي شکمن نسي. کله چې به یې د چا څخه ناصوابي خبرې اورېدې، نه یې ورته ویل چې ولې پلانې داسې ویل، بلکې فرمایل یې چې په بعضې خلکو څه کیږي چې داسې وایي. د غریبانو سره یې زیاته ناسته او ولاړه درلوده او ډوډۍ به یې هم ورسره خوړل. د بندګانو او غلامانو بلنه یې هم منله. هدیه یې قبلوله، که هم به د شیدو یو جام و. تر هر څه زیاته یې وسیله رحمي پر ځای کوله. د خپلوانو سره یې نیکي کوله، بې له دې چې پر نورو بهتري ورکړي. ښه کار ته یې تحسین او تشویق فرمایل او بد کار به یې غندی او نهي کاوه به یې. هغه څه چې د خلکو د دین او دنیا د اصلاح موجب کېدل، دوی ته به یې وفرمایل کوم څه چې حاضران یې له ما اوري، غیبانو ته یې هم ورسوي. هر چا چې به عذر راوړی، د هغه عذر یې قبلاوه. هیڅوک یې سپک نه ګاڼه. هیڅکله یې چاته ښکنځل نه دي کړي او چاته یې په بدو نومونو نه ویل. هیڅوک یې د خپلو اطرافیانو او په ده پورې د تړلي کسان یې نفرتي نه کړل. هیڅکله یې د چا عیبونه نه پلټل. د خلکو د شر څخه یې پرهیز کوه. د دوی څخه نه ګوښه کېدی او د ټولو سره خوږ خوی و. هیڅکله یې د خلکو بد نه ویل او د هغوی زیات صفت هم نه کاوه. د نورو پر ګستاخۍ صبر کاوه او د بدۍ جزا یې په نیکۍ سره ورکوله. د ناروغانو پوښتنه یې کوله، که څه هم به د مدینې شریفې په لیرې نقطه کې و. د خپلو اصحابانو خبر یې اخیستی او د دوی د حالاتو پوښتنه یې کوله. اصحابانو ته به یې په ښو نومونو ورغږ کاوه. د اصحابانو سره به یې په کارونو کې ډېرې مشورې کولې او پر هغه به یې ټینګار کوه. د یارانو په منځ کې به کېنستی، که به کومه ستونزه راتله، چا نسوی کولی چې د دوی په منځ کې پیغمبر وپېژني. د خپلو یارانو په منځ کې به یې انس او الفت راوستی. وعدې او تړون ته به وفادار ترین انسان و. کله چې به یې فقیر ته کوم شی بخی، په خپل لاس یې ورکوه او چاته یې نه حواله کوئ. که به پر لمانځه و او د ده مخې ته څوک راغلی وای، لمونځ یې لنډ وایه. که به پر لمانځه و او ماشوم به ژړل، لمونځ یې لنډ وایه. ګرانو قدرمنو دوستانو، د ویډیو پاته حصه به په دوهمه ویډیو کې وګورو. هیله لرو تر بله ویډیو را سره پاته سئ او دا ویډیو هم نورو مسلمانانو ته شیر کړئ او لایک یې کړئ.